السلام علیکم دوستانو. د زوی او پلار ترمنځ لوبه کې زوی بریالی سو. د محمد نبی زوی اساني ساحل د بوس ساتونکو لپاره ښه توپخانه ترسره کړه او د پلار د لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړه او بوس پرلپسې اومه لوبه کې هم بریا خپله کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ 28مه لوبه د کابل بازان او بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره سوه. د لوبې په پیل کې بوس ساتونکو د لوبې پچه وګټله او په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. کابل بازانو په 19.1 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 8 منډې وکړې چې له ډلې وحید الله علي 21 رحمان الله 19 منډې وکړې. د بوس ساتونکو لخوا په زلحق فاروقي، احمد ضیا ځلاند او ضیاء الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. د 199 منډه هدف د بوس ساتونکو لوبډلې په 18.3 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 4 ویکټو په ستر توپیر کابل بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د بوس ساتونکو لپاره اساني ساحل نن یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او افسر زازي هم 14 منډې وکړې. د کابل بازانو لپاره محمد نبی او اسیب الله دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اساني ساحل ترلاسه کړه. د یادولو وړ ده چې دا د بوس ساتونکو اومه لوبه وه چې اومه بریا خپله کړه او د 14 نمرو سره لومړۍ لوبډله ده. همداراز کابل بازانو بیا په اومه لوبه کې دویمه ماتې ومنل. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.